دې ورور ته میسج راغلی وایي که د چا په کور کې څه مسله وي د ښځې او د خاوند نه حل کېږي نو د سورت مزمل تلاوت ترې ډېر کوي، او که د چا بچي نه کېږي د سورت الانبیا تلاوت ترې ډېر کوي، که په چا باندې قرضې ډېري سورت العادیات تلاوت ترې ډېر کوي، که د چا رزق تنګي سورت الواقع دې وایي، که د چا واده نه کېږي سورت الحج دې وایي، که څوک وسوسې ختمول غواړي او جیل کې څوک یو چې هغه راوځي نو سورت یوسف دې وایي، او دغه شان که د یو زنانه په خېټه باندې بچی او دا وایي چې د بچي حفاظت وشي سورت مریم دې وایي، چې دا ماشوم په اسانۍ سره پیدا شي سورت الانشقاق ته وایي دا زنانه، چې دا ماشوم اوده شي نه اوده کېږي د دپاره سورت الغاشیه پې وایه، د بد نظر نه بچ کېدو دپاره سورت الفلق وایه، ذهن دې کمزوری نو سورت الضحا وایه. نو دا خبرې ثابتې دي او که نه؟ الجواب هغه بدعاتو کې کم بدعات چې نن سبا راوتلي او مشهور شوي دي په هغې کې یو بدعت دا دی چې صورتونه او آیتونه د یو مرض دپاره خاص کول، د یو مشکل دپاره خاص کول، د یو زمانې سره خاص کول. بې دلیله دا کار بدعت. که د چا دا کار نه کېږي د آیت وایه 100 پیرې، که د چا دا کار نه کېږي هغه دې 1000 پیرې وایي، که د چا دا کار نه کېږي پلانې صورت وایه، چې د چا کار دا نه کېږي سهار منځ نه بعد دا وایه، او په دې دلیل نه نو دا بدعت دی، ښه ناروا بدعت دی. دې ورور چې دا کم میسج ذکر کړی ده ته راغلی دی د دې هېڅ اصل نشتی، هېڅ اصل نسلي نشتی. ها په دې کې د سورې واقعې تذکیره دی چا رزق تنګي نو هغه د سورې واقعه وایي، دا خبره شتي خو په یو ضعیف حدیث کې راغلی ده. ابن سني رحمه الله دا روایت راوړی دی او ضعیف روایت دی چې څوک د غریبۍ نه یېرېږي نو هره شپه دې سورې واقعه وایي، دا کمزوري روایت کې دی. دې کې دا خبره وکړي چې څوک د بد نظر نه ځان ساتل غواړي سورت الفلق دی وایي، قل اعوذ برب الفلق، دا خبره صحیح ده ځکه چې دا د حدیث نه ثابته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقبه رضی الله عنه ته دا خبره کړې وه چې دا صورتونه وایه، په دې صورتونو کې چې په الله پورې کومه پناه نیوی شوې ده د مخلوق د شر نه نو داسې بل څه کې نشتي. نو دغه خبره پکې صحیح ده. او د باقي صورتونه خاص کول د یو مسلې دپاره دا ټول بې دلیلې، بلکې زرت یو ښکلی میسج د دې په ځای ښیم او تاسو یې دننه نشر کوئ، ټول یې نشر کوئ. دا ښه صحیح په دلیل سره خبره داسې میسج جوړ کوئ وایي که څوک ښایسته ژوند غواړي په دنیا کې او په آخرت کې د غمونو نه خلاصۍ غواړي نو د دې ټول قرآن تلاوت ته ډېر کوي، په دې دې ځان پوه کړي، د دې په درسونو کې دې کښېني او دلیل پې ورته دا ولیکئ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله وایي چې کوم هدایت زما طرف نه درغلی دی که دا چا ومنو نو نه به بدبخته کېږي نه به ګمراه کېږي، او که چا د دې قرآن نه مخ واړو د الله د یادولو نه مخ واړو ژوند به یې ټول تنګ شي. دا ښکلی میسیج دی چې ای وروره ای خور که ژوند ښایسته کول غواړې، مسلې ختمول غواړې، د دې قرآن سره خپل تعلق جوړ کړه. سهار ماښام د دې تلاوت کوه، د دې په درسونو کې کښېنه، د دې په تفسیر او په ترجمه ځان پوه کړه.